شیعگان کافر دي یا مسلمان. دا ډیر خلک داسې زمونږه پښتانورونه چې هغه په دې حواله سره د تذبذب شکار دي، په دې حواله سره هغه معلوم کول غواړي چې آیا واقعي دا د مسلمانانو په کیټګوري کې دي یا د کافرانو په کیټګوري کې دي. نننۍ ویډیو کې به ان شاء الله تعالی زه تاسو مختصرا انداز کې زه تاسو سمجھاوم چې آیا دا مسلمانان دي یا د اسلام نه خارج خلک دي. ګور دا ټول مخکنه خبره دغه ده چې یو مسلمان ته کافر ویل دا یو غټ جرم دی، ناقابل معافی جرم دی. په حدیث شریف کې راځي یو مسلمان ناولګي یو کس راولګي هغه مسلمان ته کافر وي، هغه سره مسلمانی چاته کافر ویل دا کلمه په د باندې الټا چم دی واپس راځي دا انسان په خپل کافر کیږي. نو یو مسلمان ته کافر ویل دا ډیر غټ جرم دی. په دې حواله سره غټ د احتیاط ضرورت دی. اوس د شیو تعلق دی چې آیا شیعه مسلمانان دي یا کافر دي. په دې حواله سره یاد وساتئ چې د دې تعلق د عقیده سره دی. کچري عقیده د انسان صحیح وي، د قران او سنت مطابق وي، او د الله د رسول چې کوم عقیده و د صحابه او بیت چې کوم عقیده و د هغه په مطابق ظاهر خبره د مسلمان، او کچري داغې نه الټي بیا ظاهر خبره د اسلام نه خارجي. د شیعاګانو چې کوم عقاید او نظریات دي ګوره ټول مخکنه چې کوم عقیده راغه عقیده توحید ده. چې کله موږ په اسلام کې داخلي وو او ټول مخکنه کوم عقیده ده عقیده توحید، یعنی د الله رب په حواله سره چې الله یو دی، د عبادت لایق څوک دی صرف الله رب دغه څوک شریک نشته، نه په ذات کې نه په صفات کې. لا اله الا الله دا چې کوم کلمه دا پیله جزء دام د توحید جزء دی. بیا دیم جزء کوم دی هغه د رسالت جزء دی محمد رسول الله. نو د اسلام چې کوم بنیادی عقیده ده عقیده توحید ده. نو په عقیده توحید په حواله سره اکثر شیعاګان چې کوم دي د هغه عقیده توحید نه الټه ځکه چې هغه د الله رب العزت سره شریک ډیروي. یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مشکل کوشاوي، حاجت رواوي، مولا مشکل کوشاو ته وي. د هغې نه علاوه چې نور چې کوم ائمه دي ائمه اهل بیت دي هغه تم دی مشکل کوشا حاجت رواوي. یعنی څنګه چې موږ الله زما د فلانا حاجت حل کینو دغه چاندي دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مشکل کوشاوي دغه چاندي نو چې امامان تیر شوي دي هغه ته مشکل کوشا حاجت رواوي دو دغه نه مدد غواړي. نو د الله رب العزت نه علاوه بل د چانه مدد غوښته دا د الله رب العزت سره شریک دی راولي. ځکه په قران مجید کې څه فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعين، موږ ستا عبادت کو او ستا مدد غواړو. دا ایاک چې کوم دی دا حصر لپاره دي، یعنی عبادت هم صرف د الله کیږي او مدد هم صرف د الله نه وخته کیږي. دلته کې بساسو بزین کې اشکال لازم چې یار موږ د خلکو نه مدد غواړو کستو چې یار زما مدد وکړه. نو یاد وساتئ دا د اسباب په تحت باندې تاسو دی بل مدد کولای شئ، دا د الله حضرت حکم دی، دا د دنیا در الاسباب دی. لیکن د اسباب نه هټ کی چې کوم موږ تاسو مدد غواړو هغه ته دعا ویل کیږي. اوس مثال طور حضرت علی رضی الله عنه خپل پروزه کې موجود دي او زمه اے حضرت علی زما دا حاجت حل کې زما دا مشکل حل کې، نو دا یقیني طور پر دا اسباب نه هټ کی ده او د اسباب نه هټ کې چې کوم مدد ته دا بس صرف د الله حضرت نه غواړي ځکه چې دغه د دعا ویل کیږي. او دعا سچ دی، دعا هم عبادت دی. حدیث شریف کې راځي الدعاء هو العباده، دعا چې کوم دی عبادت دی. الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی. دا دعا چې موږ تاسو ته غواړو مدد غواړو ما فوق الاسباب دغه د دعا ویل کیږي او دعا سدي دا عبادت دی. او موږ تاسو زو چې د الله رب عزت بل چا عبادت په نکو نو دو په دغه کې شریک ډیراوي. یعنی حضرت علی رضی الله عنه دغه نور ائمه دي، بلکې بعض شیعاګان چې کوم غالي شیعاګان دي هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ العیاذ بالله د الله نه موچت غني. داغه په نزدیک الله رب العزت هم صحیح حیثیت نشته. بعض دا عقیده لري چې الله چې کوم دی هغه حضرت علی رضی الله عنه کې دنه حلول کړل، هغه پاغه کې په جسم کې دنه شوی دی العیاذ بالله. داسې کفري عقاید دي په دې شیعاګانو کې بیا دنم غټي غټي فرقې دي. لیکن د عقیده توحید په حواله سره کوو ګوري دا ټوټل شیعاګان چې کوم دي هغه مشرک دي، د دار اسلام نه خارج دي. ځکه چې په قران مجید کې الله رب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. اے رسول الله تخلق دویا چې خپل ځان لپاره د نفع او نقصان مالک نه ما، خپل ځان تم نفع نقصان نشم رسول الا ما شاء الله چې الله غواړي غکیږي. یعنی چې الله رب عزت غواړي نفع نقصان غکیږي، لیکن د نفع نقصان خپل ځان تم نشم رسول بل چاته مسو رسول. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نفع نقصان چاته نشي رسوله نو بیا به حضرت علی رضی الله عنه نور چې کوم ائمه دي هغه مسو رسي. بهرحال دا عقیده توحید ده او عقیده توحید په حواله سره غوړي یاد وساتئ. الله رب فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء،
چې الله څه فرمایي چې کوم سړی زما سره شریک ډیراوي شرک کوي هغه ځان نه معاف کوم په څه صورت کې داغه مغفرت شته نو هغه همیشه جهنمی دی او د هغې نه علاوه یو غټ نه غټ مجرمي فاسق او فاجر ولې دي موحدي په توحید باندې کار بنوي الله حضرت فرمایي دې به معاف کما د دې ګناه په وجه باندې د دې ګناه سره به معاف کما لیکن بل طرف ته مشرک دی زما سره شریک راوي د داسې انسان مغفرت نشته بهرحال د دوی چې کوم اولنی عقیده ده هغه د اسلام نه اوټه یعنی عقیده توحید دغه عقیده رسالت یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حواله سره ظاهر خبره دون نبی منی لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد دو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ گویا د نبی درجه ورکی بلکې د نبیونو نه غټه درجه ورکی د دې دا عقیده ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داغه چې څومره اولاد رسول چې کوم تدوم ائمه وي یو ولس ائمه خو ظاهر خبره ده دوی چې راغلي او یو چې کوم دی هغه په وخت کې غیب شوی دی نن د 10 کاله مخکې تر اوسه پورې غایب دی هغه په قیامت کې راځي هغه د امام مهدی وي چې هغه بیا حضور کې اوس هغه په دنیا کې موجود دی 1400 کال کېږي لیکن اوس هغه غایب دی او چې کله الله غواړي نو هغه بیا راځي دنیا ته بهرحال نو عقیده رسالت په حواله سره ظاهر خبره زمونږ اساس د عقیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی نشي راتله لیکن د دې د عقیده دا چې د نبی علیہ السلام نه بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ته دا اختیار حاصل چې هغه په دین کې رد بدل کولای شي هغه د الله رب دې طرف نه مقرر شو د دوی د عقیده ده بیا د هغې نه بعد حضرت حسن حضرت حسین دغه شانتي چې تقریبا 12 ائمه دو شماري چې دا ټول د الله رب عزت طرف نه دي بلکې د دوی چې کوم عقیده د دې شیګانو چې دا ائمه چې کوم دي دا د انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام نن افضل دي دا معصوم دي او صرف معصوم نه دي بلکې د ټول انبیاء افضل دي العیاذ بالله چې دا بالکل صریح د قران مجید د آیات خلاف عقیده ده تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض رسول چې کوم دي پاغو کې بعض ته بعض فضیلت حاصل دي لیکن د رسولونو علاوه بل چاته دا فضیلت حاصل نه چې هغه د رسول یا د رسول نه غټ فضیلت تور کې نو د دوی د عقیده ده د ټولو شیانو د عقیده چې دا ائمه چې کوم دي دا د انبیانو هم افضل دي بهرحال کچري قادیانیان په دی وجه باندې کافر چې هغه یو نبی مني دوی چې کوم دي 12 ائمه مني هغه صرف امام نه مني بلکې د انبیانو هم غټه درجه ورکی او بلکې داغه مبارک د دوی د عقیده ده چې دوی په قران کې په هر دین اسلام کې هغه تحریف کول شي یعنی رد بدل کول شي او د دې حد پورې یو عقیده د قران په حواله سره د دوی کفري عقیده ده چې دوی په دې قران مجید کې تحریف شوی دی یعنی صحابه په کې تحریف کړل رد بدل کړل چې کوم اصلي قران دی هغه چې کوم دولسم امام دی 12 امام هغه راځي او صحیح قران بغیر چې بغیر تحریف نه وي نو په بیس کې چې کوم د 14 کال تیر شو بده کې چې کوم د قران ویل کېږي العیاذ بالله دا غلط دی بده کې تحریف شوی دی نو دا عقیده دولري د قران مجید په یو آیات نه چې سړی انکار وکړي نو د دې د اسلام نه خارج دي دغه شانتي حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر او نور چې څومره صحابه دي هغه ته العیاذ بالله د مرتد وي او دا عقیده لري چې په قرب قیامت کې با چې کله امام مهدی راځي دوی د قبر نه راوباسي او دوی پانسی ورګي حضرت ابوبکر او حضرت عمر ته او پروس کې چې کوم دي زر پیری بدو ژوند کیږي او بیا چې کوم دي دوی پانسی ورګي او العیاذ بالله حضرت عائشہ باندې تهمت لګي چې د هغه پاکي الله د قران مجید کې ذکر کړل دی په هغه باندې تهمت لګي چې کله امام مهدی راځي نو هغه حضرت عائشہ صدیقہ زموږ اساس ټول مؤمنون امور دا هغه په حواله سره د عقیده لري چې هغه د قبر نه راوباسل کیږي او العیاذ بالله هغه ته چې کوم دي هغه باندې حد جاری کی العیاذ بالله د زنا چې دا هغه د پاکي ذکر په قران مجید کې موجود دی په خپل رب کائنات دا هغه د پاکي ذکر کړل لیکن دا بدبخت چې کوم دي د پاغه باندې الزام لګي پاغه باندې چې کوم دي بهتان لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور والا باندې زمونږ اساس ټول امور باندې او ازواجه امهاتهم نبی اسلام چې کوم کور والا دي څومره ازواج مطهرات غره ټول مؤمنون چې کوم دي هغه میان دي بهرحال دغه شانتي د عقیده او دغه شانتي ډیر شي څنګه چې تاسو ته عقیده توحید او عقیده رسالت او عقیده قران په حواله سره دغه شانتي عقیده امامت په حواله سره د ټول عقاید بلکې د دوی چې کوم بنیادی عقیده ده یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې کوم ده په دې کلمې کې دوی تحریف کړل یعنی دوی هر څه بدل کړل لا اله الا الله محمد رسول الله سره علی ولی الله دا په کلمه کې دوی دا تحریف کړل دوی دا عقیده ده چې کوم کس لا اله الا الله محمد رسول الله وي هغه جنت ته نشي تللی چې تر څو پورې علی ولی الله سره نه شامل کړي یعنی پورا کلمه دا غدا دا په کلمه کې اضافه کړل یعنی د کلمې نواله تر
تاسو تماوي د انبیاء علی السلام په حواله سره د عقیده توحید په حواله سره د قران په حواله سره او دغه شان دي ازواج مطهرات په حواله سره د دو اکثر عقاید چې کوم دي هغه د اسلام نه الټ دي. نو په دغه وجه باندې دغه چې کوم کسان کوم شیعان چې دا عقیده لري اکثریت دغه دي نو داسې کسان د اسلام نه خارج دي. باقي یو انسان داسې چې هغه ځان ته شیعه وي لیکن عقیده د توحید په مطابق وي او دا چې کوم تاسو عقاید ما بیان کړه دغه شانتي دي بلکې د قران او سنت په مطابق دغه عقاید نو هغه کافر نشي کېدی. هغه موږ ته اختیار نه چې موږ چاته دغه حواله سره کافر وي لیکن چې کوم د عقاید ما تاسو بیان کړه دا د شیعاګانو په کتابونو کې لیکل شوی. بهرحال ډیر خلک دغه چې په دې حواله سره هغه معلومات غوښتو نو امید کوم چې په تفصیل سره ما تاسو ته دغه چې کوم عقاید او نظریات هغه بیان کړو. الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې د عمل کولو توفیق راکړي د هر قسم له شرکیات او بدعات او خرافات او کفریا ګناه الله حضرت موږ تاسو ټول حفاظت وکړي. اجازه راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.